سندي ته څوک تش راوي چې بوهره یا رب دا د سن نه دی ته ګوره چې کومه ټوکه رسه کوي او په دې پښتنو باندې خلک ډاډري د خپلو بې اتفاقو د خپلو ناکړدو که نه وانو دا کم سړی چې دا خبره کوي دا پیغور ورکوي پښتنو ته د حیثیت د یو بابو هم نه دی که په دې قام کې بیدارۍ او اتفاق او یووالی رالی که نه دا پیغورونه بیا څوک نشي کولی دې پیغور ته بیا په عمل کې خلک قامونه جواب وي هسې په خبرو کې بیا جوابونه څوک نه غواړي خو معنی دا ده چې قام منتشر دی او منتشر او بې حسه قامونه د دې نه هم د هغوی سره بدتر سلوک کېږي او موږ یې بار بار وینو دا اور د ریاست پالسو جوړ کړی دی خو په دې وخت کې قاتل هم پښتون دی او مقتل هم پښتون دی دا ټوپک دی پښتون ولې راخیستی دا ډز ټوپ چې کوي دا پښتون کوي دا ځان چې وژني که نه په هره پوله او ګټه باندې دا خو پښتون لګی دی نو معنی دا ده چې موږ په دې پښتنو کې هم کمزوری دي په کار دا ده چې په حیث د قام باندې پښتانه خپله اصلاح لکه ته که په تحریک انصاف کې شوې نو خو پښتون خو یې که نه د دې خاورې خو یې که نه څه هندوستان نه خو نه راغلی او نه چېرته د دې نیپال سړی خو د دې خاورې سړی و چې ته دا د بجلی رالټي والې نو دا خو څه عوامل شل پارټۍ له نه ورکوې دا خو بس تا اختیار له راځي دا به ته تقسیمې نو په موږ باندې داسې خلک مسلط کړل شوی دی په دې صوبه باندې چې د خپلې مسلې نه غیر متعلق دي دی وایي که نه وایي موږ انټي اسټبلیشمنټ دي دا انټي اسټبلیشمنټان په دې را پیدا دي د انټي اسټبلیشمنټ یې که نه خو تکړه شه د دې وسایلو اختیار واله دا ګیس ودروه که نه دا د بجلی حق واله که نه که نه یې درکوي جام که دا هر څه دا وابډا دا توربیلا دا ورسکه دا ګوملو دا ډیمونه په کوم ځای کورمټنګ دیم دا چېرته دي دا ستا په دې خاوره کې نه دي داسې چې د ګیس پایپونه 300 کیلومتره لرې پنجاب ته خورول شي بند که دا ګیس که نه چې حق نه درکوي خو ستاسو خو فورس شته که نه اسلام آباد ته لښکر ځي خو چې په دې خپله خاوره کې د کوم څیز کولی شي د هغې لپاره خوځي نه د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کم زه به قیسه وکړم داسې چې قیسه عامه کم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نرهلی یم چې دلته حوصله عامه کم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مولانا خانزیب صاحب تاسو موږ له ټیم راکړو نو زموږ اولنی سوال ستاسو نه دا چې افغانستان سره د پښتونخوا چې کومې تړلې لارې دي د هغې په بندولو د پښتونخوا په اقتصاد باندې څه اثر غورځېږي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه او ستاسو ټولو کتونکو اوریدونکو د سلامونه احترامات پښتونخوا وطن دا په جغرافیایي توګه باندې ډیر په یو اهم موقعیت باندې پروت دی او د زرګونو کلونو نه موږ چې د دې سیمې د دې منطقې هیسټري ګورو نو دا سیمه د بده مرغه نه تل د جنګونو او د اخو ډبو دننه ښکیل پاتې شوې ده د زمانو نه که د هر لوري به څوک راتلل نو دا زمونږ منطقه دا زمونږ خاوره دا جغرافیه دا د هغه زورورو د جنگ په میدان کې به په لار کې مخې ته راتلله نو دا قام همیشه دپاره په دې خپله خاوره کې په جګړه کې او په لانجه کې ښکیل پاتې کړل شوی دی جګړې او لانجې دا یو قسم له د بهر نه راوړل شوي دي خور په غاړه شوي دي دې قام ته هم په دغه اړه باندې دې وخت کې چې کوم معروض دی کوم پیښ چاپیریال دی کوم واقعیت دی کوم حقیقتونه دي نو پښتونخوا او بیا د پښتونخوا نوې ضلعې افغانستان او د پاکستان په دې منځ کې په تیر وخت کې بیا دې ته بفر زون ویلو خو دې وخت کې دا په وار زون باندې بدل شوي دلته دوامداره جګړه ده په یو شکل او بل شکل باندې او د جګړې هغه شکلونه بدلیږي خو دا جګړه د بدامني جګړه خو په دې وخت کې د اتیایمې لسیزې نه راروانه وه او دغه جګړه د نړیوال سامراجي طاقتونو د استعماري طاقتونو د خپلو غرضونو جګړه وه افغانستان په دغه جګړه کې نیغ په نیغه په لومبي ځل باندې دا ښکیل کړل شو د اتیایمې لسیزې نه وړاندې افغانستان تاریخ دا دی چې دا ټول عمر د زورورو په منځ کې به دی ځان په دې منځ کې ساتلو یو اړخ ته کېدل به هم نه د برټش امپایر دوره چې کومه وه په هغه وخت کې افغانستان دا داسې څه مثالي او مترقي سټیټ نه دی پاتې شوی خو هڅه یې دا وه چې د خپل جغرافیې موقعیت نه دی ګټه ترلاسه کړي نو ځان به په دې منځ زمانه کې ساتلو د ولسونو باور به هم ساتلو خپله خپلواکي به هم ساتله او د زورورو مخې ته د راتللو نه به هم ځان ساتلو ځکه همدغه هڅې وې دغه کوششونه وو
چې د ګندمک تړون نه پس د ډیورنډ د تړون نه پس داسې را روان تسلسل تر د برټش امپایر د موجودګۍ پورې، نو دی هڅه کوله چې د افغانستان خارجه بهرنۍ تګلاره دا دی په خپل لاس کې وساتي چې افغانستان ډیر ازادۍ خپلواکۍ ته لاړ نشي. 1919 نه پس چې کله د استقلال ورځ راله او د ازادۍ خپلواکۍ ورځ راله، نو دی وخت کې پښتونخوا د خاوره چې کومه ده دا د سامراجي طاقتونو د جګړو په مخو کې بیخ کل شوې ده، د هغې لپاره کارول کیږي. و ظاهره خبره داره چې یو سیمې له جګړه راشي، یو سیمې له اخو ډب راشي، لانجه راشي، نو په جګړه کې خو بنیادی خبره داره چې ستا ټول سماج به د منځ نه ځي، ستا کلتور به د منځ نه ځي. نو د کلتور او د سماج اړخونه د اقتصاد هم دی، د تجارت هم دی، دا ژوند ژواک هم دی، دا تعلیم هم دی، دا نورو د ژوند هلې ځلې دي، دا هر څه به ستا د منځه ځي او دا به ډېر په مات رنځور شکل کې په وجود کې پاتې کیږي. نو بیا د اتیمې لسیزې نه پس چې افغانستان نیغ په نیغه په دې جګړو کې ښکېل شو، نو دلته کې دا د پښتونخوا خاوره هغه جغرافي مقامیت د دې داسې دی چې د افغانستان دننه څه کېږي د هغې نه موږ نشو بچ کېدی، بلکې دا ټول ریجن د هغې نه نشي بچ کېدی. ځکه اقبال د نن 100 کاله وړاندې ویلي چې آسیا یک پیکر آب و گلس ملت افغان درا پیکر دلس، از کشادی او کشادی آسیا در فسادی او فسادی آسیا. یعنی دا خو خلک اقبال هم دلته د دروغو دپاره رامخې ته کوي، نیمګړی اړخ د اقبال راوړاندې کوي. د اقبال د فارسۍ چې کومه وینا ده د هغې نه سترګې پټول کېږي، هغه ډېر د حقیقتونو نه ډکه ده. دی صرف هغه اردوخوان طبقه د خپلو غرضونو دپاره د مصنوعي نشنلیزم د تشکیل دپاره دی د اقبال هغه مخصوص اړخ سره پرې جعلي وطنیت دپاره جعلي وطنیت جوړوي. جعلي وطنونه دا نه جوړېږي، وطنونه قامونه دا په حقیقتونو باندې جوړېږي چې په خاوره باندې کم موقعیت لري. نو اقبال 100 کاله وړاندې دا وصیت او نصیحت کړی د احمد شاه ابدالي بابا په څلي باندې چې افغانستان هم که وران کو ایشیا به ورانیږي، ایشیا به د فساد ډکوي. که افغانستان جوړو ایشیا به د خوشحالۍ او د تجارت او د اقتصاد مرکز ګرځي. ساحل صاحب هم دا شعر دی که نه، دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي تر څو د پښتنو کورونه وراني. یعنی دا هم په هغه تعبیر کې ویل شوې ده چې د پښتون کور پکې وراني نو دنیا دا نشي آبادېدلی. که ته د دنیا د آبادېدو کوشش کوې دنیا نشي آبادېدلی، او غم دا دی چې دنیا رانه آبادېږي خو د پښتون کور پکې وران پاتې دی. نو دې حالاتو کې اوس کم موجوده چې پیښ کم معروض دی بیا د 9/11 نه پس چې کم جګړه په یو نوي شکل کې راله، یا کم امپیریلیست قوتونه د امریکې په مشرۍ کې هغه نیغ په نیغه باندې د خاورې له راله او دلته د هغوی مقصدونه نه افغانستان جوړولو، نه افغان نیشن جوړولو، نه ډیموکراسي راوستلو، بس وخت تېرولو او خپل غرضونه هغوی وکړه او بېرته په بل شکل باندې لاړه. نو د دې 20 کاله 22 کاله 40 کاله نه پس زمونږ د منطقه چې کوم ده دا بیخي د افغانستان د حالاتو زیات اثر پاتې ده. په دغه حالاتو کې موږ وینو چې زمونږ د افغانستان سره په تاریخي توګه باندې یعنی ژوند نشي بیلی دی، تجارت نشي بیلی دی، مړی ژوندی نشي بیلیدلی. زمونږ د دلته چې ناست یو نو زمونږ نه کونړ تقریبا 20 کیلومتره کې دی، د ډیورنډ کرښه زمونږ نه په 8 کیلومتره کې نږدې پرته ده. موږ به سبایي تللو کونړ کې به جنازې له لاړو، تجارت له به هم خلک لاړ، مازدیګر به واپس راتلو. داسې به کابل مزاره د سمرقند بخارا پورې ولسونه تلو. او دا یوازې را باجوړ خبره نه ده، داسې دیر بینشایي سیمه چې کوم ده، د چترال سیمه د نورستان سره، داسې د مومند د ګوسړۍ په لار باندې، د تورخم په لار باندې، دغه رنګې د خرلاچي په لار باندې، د تریمنګل په لار باندې، د شمالي وزیرستان د غلام خان په لار، د انګور اډې په لار باندې، جنوبي پښتونخوا کې د قمردین د بادینی تر د چمن پورې، او بیا داسې د بلوچستان دننه د بلوچ د خاورو پورې. دا ولسونه خو په یو بل کې ګنډل شوي دي، دا یو بل سره ننوتي وو. بدبختی څه مخې ته راله بدبختی راله چې دا کرښې، دا پرزي کرښې دا خو پیرنګي راښکلي، خو پیرنګي کله هم د ولسونو ژوند جواک نه مات کړی. یعنی که د هغه جبر دا د لویدیځ د اړخ نه راختلی په مشرق باندې دومره څه نه څه د انسانیت احترام پکې کېدو د سیمه ییزو ولسونو چې د ولسونو ژوند جواک یې نه ماتولو. اگر چې ډېر ساینسي بدبختۍ په هغه وخت کې دلته را دننه کړې شوي دي، خو موږ وینو چې په دې وخت کې د 9/11 نه پس کوم حالات راله نو زموږ په سلګونو لارې کنډونه، زمونږ د څېړنې مطابق 315 لارې وې د تګ راتګ د ولسونو افغانستان سره، او په دې کې 1 کروڑ ولسونه اخوا دېخوا قبیلې
دا شریکی پرتی دي، خاوري شریکی، ورشوګانی شریکی، ځنګلي شریکی، چینی شریکی، ادیرې شریکی، جماعتونه شریک، او مطلب دا چې ځنګل هم پکې شریکی دي، یو بل سره ټول ژوند پکې شریکو. نو په دې کې بیا 14 لارې دا څه نه څه د تجارت دپاره کولاوي چې کې نواپاس لار هم شامل ده. هغې دپاره موږ کوشش کوو باجوړ کې نورې لارې دي، داسې نورو سیمو کې د ګوسلۍ لار دي. نو دا لارې په 14 لارو کې تقریبا 12 لارې او 11 لارې دا مستقل د 20 کاله نه وتړل شوي. نوم دا ورکړه شو بدامني ده. کله وی افغانستان ته خلک لاړه او کله وی د افغانستان نه راله. خو سوال دا دی چې د افغانستان ته لیږل چا او د افغانستان نه اوس راځي ولې؟ بیا تقریبا په دې سیمه کې د ډیورنډ په کرښه 1200 کیلومتر ازغن تارونه هم راښکل شول. دا هم په دې نوم باندې چې یاره موږ دلته امن راولو چې اخوا تګ راتګ نه کیږي. خلک ویل ټیک ده، دا غیر قانوني تګ راتګ هم دی نه، ازغن تارونه یې راښکل، لارې پکې بیا هم بندې وساتلې. اوس تقریبا د 2014 نه پس 8 کال چې هغه ازغن تارونه هم راښکل شوي دي، خو اقتصاد تجارت د دې ولس ختم شو. دا لارې چې کولاوي یا چې دا لارې اوس په دوامداره توګه کولاو شي، نو تقریبا څه کم 1 کروڑ پښتانه دا به په روزګار شي. دا تجارتي لارې دومره اهمیت لري چې سی پیک چین را روان کړی دی، د $100 بلین نه ډېر سرمایه ګزاري کوي په هغې باندې. په دې لارو باندې 1 روپۍ نه لګي، ځکه دا لارې خدای پاک راکړي. چین را روان دی د سمندر ګوادر ته ځان وباسي او بیا د وچو لارو ته راځي، ځکه سنټرل ایشیا ته او مشرقي یورپ ته ځي، نو هلته سمندر نشته، هم په دې لارو باندې بځي. دا لارې خدای دې وطن له ورکړي، دې منطقې له ورکړي. نو دا لارې چې بندې شولې، د دې اثرات دا راغلو چې په دې سیمه کې تقریبا 40-50 لکه پښتانه دا هم بېروزګاره شو، د سیمو نه کډې ملاړې، کلي وران شو، پټیم شل پکې پاتې شولو، او ټول زموږ سماج ژوند کلتور چې کوم دا د منځه نه لاړې. ځکه چې یو وطن کې روزګار نه وي، نو لکه انسانان به څه کوي؟ یو وطن کې چې کاروبار نه وي، راشه درشه نه وي، نو هغه به څه کېږي؟ نو بدبختي دا ده چې د دې نه پس دی د پاسپورټ او دغه رنګې د ویزو دا مسلې هم پکې راویستلې. یعنې داسې دا خبرې مثالي خبرې خو هغه سټیټونه کوي که نه چې هغوی د ولسونو مسله حل کړي. تا د ولس مسله حل کړې نه ده او ته راځې خپل قوانین دلته کې ناپیس کې، یا د لانجو ډکې خاورې چې کوم دی که نه، لکه دا په بل شکل باندې تر قبضې لاندې راولي، او زموږ د دې لارو په بندېدو باندې دا بدماشي پخې ګڼي چې دا زما رسمي خبره شي ومنلی شي. رسمي خبره دې وشي د افغانستان سره. دې وخت کې ضرورت د پاکستان افغانستان په منځ کې د سیاسي او سفارتي ډایلاګ دی. بدبختي دا ده چې پاکستان او افغانستان یعنې دوی خوشحاله وو. د 15 اگست 2021 نه پس جرنیلان هلته کابل ته لاړ او چین اسکل په انټر کانټیننټل کابل هوټلو کې. اوس دی د دې حکومت نام فریاد کوي. نو موږ په نه پوهېږو، دا پښتانه دا فکر کوي چې د زرشاه سره هم د پاکستان لانجه وه، سردار داود سره هم د لانجه وه، نور محمد ترکی سره هم لانجه وه، حفیظ الامین سره هم لانجه وه، ببرک کالمل سره هم خفګان و، نجیب سره هم خفګان و، بیا پکې لږ عبوري دوره راغله، بیا د هغې نه پس د کرزي سره هم د اختلاف و، د اشرف غني سره هم اختلاف و، اوس یې پکې د ملا هبت الله صاحب سره هم اختلاف دی. لکه دا جوړ د چا سره دی، موږ نه پوهېږو په دې باندې. د تربګنو دا پالیسۍ ختمول غواړي. چین نه د پاکستان په عقیده دی، نه په کلتور دی، نسل هم بدل دی د منطقې نه. خو د چین سره د تجارت لاره کولاو ده، د چین سره ورورولي برقرار ده، بلکې دا ویل کېږي د حمالیان هم زموږ لویه دوستي د ورورولي ده. هلکه دلته مسلمان دی، د افغان دا انسان هم دی، دا مسلمان هم دی، او دا پښتانه هم دي، دا افغانان هم دي، دا یو قام پروت دی. د واګا بارډر کولاو دی، کرتارپور یو ورځ زموږ یو کاکړ صاحب دی، خو پښتانه هم ټول عمر د استعمار دلالان پاتې شوي دي. په دې قام کې میجنټان شته. نو کاکړ صاحب وزیر اعظم تېر وخت کې پښتون یې ځان ته ویلو. هغه د چمن د لارې باره کې ویلو چې یاره دا کم لار ده په دنیا کې چې نه پکې ویزه شته او نه پاسپورټ شته. موږ ویل دا کرتارپور دی که نه، سیکان دې د تره زامن نه دي، سیکان دې ورونه نه دي. سیکانو ته یې کرتارپور کولاو کړی دی په غیر د ویزه او د پاسپورټ نه. او کاکړ صاحب په چمن کې وایي چې چمن او سپین بولدک کې دا نه کېږي. نو مطلب دا دی چې دا پښتانه د سیکانو نم خلکو ته کمزوري شهرین ځکه ښکاري چې هلته مشرقي او مغربي پاکستان رونه دي، هغه یو ځان ګڼي. که عقیده بدله ده که نه، هم ځان بیل نه ګڼي. دلته عقیده هم یو ده، کلتور هم یو دی، خو د پښتنو تقسیم، د پښتنو سیاسي انتشار او د افغانستان کمزورۍ بېوزلۍ دا مسلې جوړ کړي. نو د دې لارو په نتیجه کې دې خوا پښتونخوا کې هم پښتانه تباه شو، افغانستان ته مشکلات دي. بله
دا لارې یوازې د پښتنو نه دي، دا لارې د ریاست په ګټه هم تمامیږي. بیا چې کوم دی په دې لارو باندې ناست دی، ټکس هغه یې وصولوي، څومره ریونیو چې جنریټ کېږي هغه وفاقي بجټ ته ځي. نو سوال دا دی چې دا لارې کولاو شي که نه، دا ټرانسپورټ زموږ څېړنه دا ده چې هندوستان هم د وچې لار د ده نه غواړي چې ماله اجازت را ټرک به مې ازاد ځي راځي. ګوره که بارود پکې مې پرېږده، خو یا به فروټي یا به مې لمده مې وي یا به وچه مې وي یا به سبزي پکې. چین هم دا لارې غواړي، دا د دنیا مرکز دی دا لاره. نو که دا لارې په دوامداره توګه کولاو شي نو تقریبا 45 بلین ډالر دا به صرف د سټیټ خزانې ته د کال راځي. په دې کې د $1 ارب دپاره دی IMF ته ځان ذلیله کړه، سوالونه ورته کوي. د دی چې کوم GDP د مطلب دا دی چې هغه شر ولوېده د منځ هغه ټول اقتصاد لاړې. دا لارې بندول یوازې د پښتنو نه دي بلکې دا د دې ریاست سره هم بد دي. د دین پیدا شته، د ریاست پیدا هم پکې شته، خو پښتانه خو د دې ریاست برخه دي که نه. موږ دا ګڼو چې د پښتنو خبره څوک کوي، دا انټي سټیټ ولې څوک مني، یا چې د پښتونخوا خبره وکړي وایي د پاکستان خبره وکړه. نو هلکه دا پښتونخوا چېرته په هندوستان کې واقع ده؟ دا پښتونخوا چېرته د سمرقند او بخارا صوبه ده؟ دا پښتونخوا 1,90,000 مربع کیلومتر خاوره د پښتنو دا د پاکستان د سټیټ برخه ده تر د جنوبي پښتونخوا. دا شناختي کارډونه چې موږ له راکوي څه احسان دی نه کوي څوک په موږ. دا شناختي کارډ څه سوالي نه راکوي، دا موږ د دې خاورې مالکان یو، د دې خاورې خلک یو. دا د دې خاورې د شهریت د شناخت آیډنټیټي په بنیاد باندې موږ ته میلاو دی. که نه دا شهریت دا شناختي کارډ د څوک د افغانستان چاله ورکي، دا چېرته د ازبکستان چاله څوک ورکي. نو موږ وایو چې د شناختي کارډ د احسان پر اقام مه کوئ، مه پرې غرونه کوئ. دا هغه وخت نه ویرېږئ چې بیا به د اقام له شناختي کارډ ورکوي د نه بیا دومره حد ته را پښتانه رسول نه دي په کار. خو ستا په شناختي کارډ خو 200 روپۍ لګي که نه، نور خو شهریت زموږ د دې خاورې دی برخه ده د پاکستان. نو که د پښتونخوا خبره څوک کوي، د باجوړ کوي، د پېښور کوي، د وزیرستان کوي، نو دا دې څوک نه ګڼي چې یاره دا د پاکستان خبره نه ده، دا د پاکستان خبره هم ده. خو پاکستان په دې وخت کې دا صرف د پنجاب نه عبارت شوی دی، صرف پنجاب ته خلکو پاکستان ویلی دی، یا پنجاب صرف پاکستان ګڼي، پاکستان صرف پنجاب ګڼي. نو د هغې نتیجه خو موږ کتلې ده چې مشرقي بنګال کې څه وشو، مشرقي پاکستان کې بنګال په خلیج بحیره عرب خلیج بنګال کې ډوب شو، همدې استحصال د دی نه هغوی ازادۍ ته بوتله. نو په کار دا ده چې د قانونو څخه جبر نه کېږي، تجارت هم دی ازادي، شناختي کارډونه پاسپورټونه مطلب دا دی شناختي کارت او تذکره هم د ریاستونو ده، اسانۍ هم دې ورکړي. په یورپي یونین کې 28 هیوادونه دي، 13 هیوادونو خپل بارډر چې کوم دی فری ویزا او فری پاسپورټ ازادانه. کافر دي، مسلمانان هم نه دي، خو مطلب دا دی چې د ولسونو خیرخوا دي. خو دلته دعوه د اسلام ده او نور د انسانیت او د اسلامیت نه هم غورځېدلی سلوک دی. مولانا صاحب پېښور څومره اهمیت لري د تاریخي حوالې سره او جغرافیي حوالې سره او د پښتنو سیمو د اقتصاد حوالې سره؟ په نړۍ کې ډېر داسې ښارونه شته دی چې هغه ډېر لرغونی تهذیبي تاریخ لري. په دغه ښارونو کې د نیکه مرغنه یو د پښتونخوا وطن د پېښور ښار هم شامل دی. ډېر تاریخي حوالې په دې باندې شته دی. سمیع الدین ارمان صاحب د پېښور په اړه باندې وایي په خپل یو کتاب کې ذکر کوي چې پېښور د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه هم 1500 کاله قدیم ښار دی په تاریخي او تهذیبي توګه. د ابراهیم علیه السلام زمانه 4000 کاله پخوانی ده، نو معنی دا چې 4,500 کاله پخوا دا ښار خپل وجود او تهذیب لري. و چې یو ښار دومره تاریخ لري، دومره لرغونی تهذیب او وجود لري، نو د هغې شاته مخامخ څه اسباب او عوامل هسې اتفاقي باندې په زوره باندې ښارونه نه جوړېږي. ښارونه دا بس خپل جغرافیه کې داسې حقیقتونه پکاري چې هغه په هغه ځای کې موجود هغه وطن په خپله باندې آبادېږي. نو موږ چې ګورو په دې وخت کې په دې موجود وخت کې د ټولې نړۍ آبادي دا تقریبا د 8 اربه انسانانو نه اوښتې ده. او دلته د جنوبي ایشیا دا منطقه چې کومه ده او بیا د سنټرل ایشیا پورې دې سیمې ته چې لاړ شي نو تقریبا د نړۍ څه 10% آبادي دا صرف په دې لږه سیمه کې ده. تقریبا څه کم 3 اربه انسانان په دې کې اوسیږي. نو 3 اربه انسانان چې په یو منطقه کې اوسیږي نو معنی دا ده چې هغه سیمه به ډېره آباده ښېرازه وي ودانه وي. نو د پښتونخوا وطن خو ډېر لرغونی تاریخ دی. د بلخ په شانته کې تاریخي
خاریه په دې وطن کې تمدنونو کې موجود دي، د ګندارا سیولایزیشن په شانته کې تهذیبونه دا په دې خاوره باندې پاتې شوي دي. خو د پېښور ښار تاریخي اهمیت دا دی چې یو د دې جغرافیایي مقامیت دی او دویم د دې ښار تجارتي او اقتصادي ارزښت دی چې دا ښار تل ودان او آباد ساتلی دی. جغرافیه اهمیت خو د دې ښار دا دی چې یو اړخ ته جنوبي ایشیا ده 80 کیلومتره اخوا د مارګالۍ کنډونه او بل اړخ ته 1500 کیلومتره وړاندې سنټرل ایشیا ده او بیا نیمه نړۍ چې کوم ده دا د دې منطقې سره لینک ده. نو د پښتونخوا وطن د پېښور دا ښار دا تقریبا د نیمې نړۍ چوک دی، چوک د میلاوېدلو د یو کېدلو د جنوبي ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې دا پل دی، دا تړون په دې منځ کې ردی په منځ کې راولي. نو ټول عمر په دې ښار کې د نړۍ تجارتي هلې ځلې پاتې شوي. 14 ډېرې مشهورې دروازې په پېښور کې یادېږي. دا 14 دروازې چې کومې وي که نه نو دا ښار ډېر په لرغوني شکل کې موجود و او په دې کې مثلا یو دروازه را د قصه خانې منځ ته چې ورسېد خیبر باقي کابلۍ دروازه یادېږي. اوس کابل خو 200 کیلومتر کابل دلته دا کابلۍ دروازه. نو معنی دا چې د کابل د لورې به کمې قافلې راتللې دا د هغې دپاره دروازه وه. داسې لږ وړاندې چې باجوړي ګیټ اوس هم یادېږي، باجوړي دروازه دا د باجوړ د سیمې د تاجرانو قافلې به چې راتللې په دې طرفونو به راتلې. داسې هر لوري ته دا ډېر ودان او خیراز او آباد ښار پاتې شوی. یو د دې پېښور ښار جغرافیایي مقامیت دی. دویمه سیاسي اهمیت دی. سیاسي اهمیت خو په دې لنډ وخت کې هم جوت دی چې په 1940 کې د ستر احمدشاه بابا امپراتوري جوړیږي. نو د هغې نه پس د هغه زوی د تیمورشاه په وخت کې په 1902-03 کې هغه په باقاعده توګه باندې پېښور دا د افغانستان د سټیټ د جمی پلازمینه ګرځي. ځکه کابل به ډېر یخ شو، واورې به شولې، نو کابل کې به ژوند ګران شو، نو پېښور کې به ټوله ریاستي حکمراني او واکمني وه. دا تقریبا د 1810 پورې سټیورټ الفنسټن چې کله دلته راځي د شاه شجاع سره د هغه ډله میلاویږي، تړونونه کېږي او بیا وروستو شاه شجاع کابل پورې رسیږي. نو په دې پېښور کې په دې بالاحصار کې د هغه سره ناستې پاستې شوي دي. دا د بالاحصار چې کومه دا لویه قلعه ده او بدبختي دا ده چې دا اوس هم د دفاعي زغروالو په لاس کې ده. دا زموږ تهذیبي ورثه ده. په کار دا چې دا د ټوپکوالو نه خالي او دا د نندارو دپاره کولاو شي، د دې ښار تهذیب به ترې معلومیږي، د ښار تاریخ به ترې میلاویږي. یعنې دا په دې شکل باندې ساتل که نه چې څو ورځې وړاندې ډېره غټه بدبختي دا د بالاحصار خبره پکې راله. نو دلته یو سیل جوړ کړی دی چېرې دی کې باچا خان بابا دا جیل تیر کړی دی. دا یو تاریخي مغالطه ده، زموږ ځینې مشران هم پې غلط شي. باچا خان بابا په بالاحصار کې یو ورځ زندان هم نه دی تیر کړی. ما نه یو مشر سوال وکړو چې یاره دی خو کوټه جوړه کړې ده او لیکلي کړي ده او تاریخ یې لیکلی، نو مال خبره دا ده که نه چې باچا خان بابا په اریپور زندان کې و هلته ولې کوټه نه جوړوي، په ډیرو جیل کې هلته یې ولې نه جوړوي، دلته جوړوي مت جیل ته رسېدلی او هلته یې ولې دلته یې ولې جوړوي؟ دلته یې ځکه جوړوي چې دلته په دې بله کوټه کې اوس د رنجیت سنګ تصویر لګولی دی، رنجیت سنګ یې ځوړن کړی دی قام ته. نو دا د قام ته ښودل غواړي چې ستاسو باچا خان بابا موږ دلته تړلی و، دلته هم ګیر کړی و، دلته هم دیره کړی و، دلته هم ځوړن کړی و، دلته هم جیل ته اچولی و. او په دې یو ګام کې اوس رنجیت سنګ هم ځوړن دی. نو رنجیت سنګ دی بطور اتل ستایي، باچا خان بابا بطور د باچا خان بابا جیل علامت ګرځي او د رنجیت سنګ انځور دلته ځوړن دی. نو دا د قام ته په یو بل شکل باندې پیغور دی، ځکه دا مغالطه ده. باچا خان بابا په بالاحصار کې نه دی پاتې شوی، خدای خدمتګار یا مشر ملي مشر اسفندیار ولی خان دا پکې پاتې شوی دی، نور مشران پاتې شوي، او باچا خان بابا دلته کې په دې زندان کې نه دی پاتې شوی. نو دا د بالاحصار د قلعه چې کومه ده د دې هم معلوم تقریبا 2000 کاله پورې معلوم تاریخ د بالاحصار هم دی. دې کې باقاعده د بودمت د دور او بیا د ګندارا سیولایزیشن آثار چې کوم دا په دې کې وو او دا ډېره یو ودانه قلعه پاتې شوې ده او دا مرکز ور دي ټولې سیمې. نو پېښور د سیاسي او جغرافیایي اهمیت نه پس د دې تجارتي اهمیت دی. د نړۍ ټولې تجارتي قافلې به راتللې او دلته به بدلېدې را بدلېدې، او مطلب دا دی چې تجارتي هلې ځلې به د هغې سره جوړېدلې په دې شکل کې. د پېښور جغرافیایي اهمیت دا هم د منځ نه ویستل شو. اوس دا موټرویز روان دي، تاسو به یې مینئ ملکن ډویژن د پنجاب سره وتړلو،
یعنی پیښور ته د ملکنډ نه راتګ ګران دی، اسلام آباد او لاهور ته تګ اسان کړی دی. جنوبي ضلع د پښتونخوا مطلب دا دی چې تقریبا 15-15% برخه ده جنوبي ضلع د موټروي په لاره باندې د پنجاب سره ورلنډې کړي. بل طرف ته صرف د نوې ضلع دلته پاتې شو، نو په نوې ضلعو کې اخو ډب جګړه نه ختمیږي، جنگ نه ختمیږي. نو پیښور دا صرف اثر بنگلو ښار پاتې شو. پیښور بس اسې تشو د سندرو د ستایلو ښار پاتې شو. د پیښور نه هغه جغرافي اهمیت هم واخیستو، سیاسي هم ترې واخیستو او د هغې سره سره تجارتي اهمیت هم ترې واخیستو. نو که چېرته کې پیښور آباد شي، که غواړي څوک دا چې پښتونخوا آبادو نو پیښور به آبادوي، که غواړي څوک دا چې یاره پښتونخوا کې امن شي په پیښور کې به امني، پیښور کې به صنعتي، پیښور کې به تهذیبي علامتونه او پرمختګونه راځي. د پیښور سره سره زمونږ 50 د ښاریو تمدن دا تړل شوی دی چې پیښور ودان شي. 50 ښاریې په دې پښتونخوا کې داسې دي، دا به اوس ودانیږي. او دا تړونې راوستې د سنټرل ایشیا سره چې سنټرل ایشیا سره تجارت سره ډیریږي، لارې دې ډیریږي، کولاویږي، تجارتي راکړه ورکړه سیوا کیږي، نو پیښور به آبادیږي. نو چې پیښور آباد شو نو پیښور دا خالص د پښتنو ښار دی، یعنی تقریبا یو کم 100% په دې کې پښتانه اوسیږي. په دې اوس وخت کې د کروڑونو پښتنو ژوند جواک اقتصاد په دې پسې تړل شوی دی. نو ځکه په دې منطقه کې بدامني دا چې نه ختمیږي، د دې اثرات په پیښور باندې دي. دغه رنګې سیاسي اړې ګړې، سیاسي علامتونه چې کمزوري، نو د دې اثرات به په پیښور باندې. او چې تجارت کمزوري کیږي، تجارت ما ته مردان یو کس خبره کوله، ویل زمونږ سبزیانې او میوې دا اوس پنډۍ ته ځي او د پنډۍ نه بیا واپس راوړو په موږ خرڅېږي. مال ولې؟ ویل یاره په موټروی باندې پنډۍ ته تګ اسان شو، پیښور ته ګران شو، ستا مردان انسانه واخیستو. نو پیښور ته څه پاتې شو؟ خو پیښور خدای پیښور پیدا کړی دی. په تاریخ کې زرګونو کلونه د دې نومونه بدل شوي، را بدل شوي. پرشپوره ورته ویلې شوې ده، باګرام ورته ویلې شوی دی. پیښور د هنرمندانو ښار چې کوم دی دا پاتې شوی دی. یعنی دا اهمیت ته خو عارضي اخیستلی شي، خو د تل لپاره یې نشي اخیستلی. څومره چې پیښور زر را مخې ته کېدو، زر را ژوندی کېدلو، د دې منطقې سیاسي اقتصادي ثبات استحکام دا ورسره تړلی دی. په دې ټوله منطقه به د هغې ښې اغېزې کېږي. مولانا صاحب که مونږ وګورو، مونږ پښتانه دا دعوه لرو چې دا وسایل زمونږ دي، خو بعضې خلک مونږ له دا پیغور راکوي چې دا وسایل تاسو ته په جهیز کې میلو شو چې تاسو وسایل کوئ. داسې ده چې دا خو ډېره مهمه خبره ده او په لنډو ټکو کې به موږ داسې ووایو د دې پیغور یا د دې سپکاوي یا دا کومه کنځله به ورته موږ ووایو چې د ټول قام ته کړل شوې ده. وسایل دا موږ ته په میراث کې میلاو دي په دې خپله خاوره کې، او مسایل په دې خاوره کې دا د ریاست نه په جهیز کې موږ ته میلاو دي. کومه خاوره زموږ نه ده لیدلې په دې پالیسیانو کې، په دې حالاتو کې. بیا بدبختی دا جوړه ده چې زه یو په دې باندې د اورېدونکي پوهه کول غواړم چې دا سوال ولې پورته کول شي چې تاسو د څه وایئ وسایل هم د څه دي، یعنې دا سوال ولې کول شي. د دې سوال شاته اصل کې یو بله دعوه پرته ده، هغه دا ده چې دا خاوره ستاسو نه ده. دا خاوره ستاسو نه ده، یعنې معنی دا ده چې ته کله دا دعوه کې د ملکیت په بنیاد موږ خبره کوو چې موږ مساوي شهرینی، زموږ خاوره ده، زموږ وطن دی. نو معنی دا چې ستا خاوره شوه، ستا وطن شو، نو وسایل هم ستا شو. اوس چې کله په تا دا الزامي خبره راشي، دا یو منطقي مغالطه ده په حقیقت کې، او په دې سره هغه خلط مبحث داسې جوړ شي چې تا د هغه خپلې دعوې نه په شا باندې بوځي. نو هغه دا ده چې ستا وسایل نشته، نو معنی دا چې ستا وسایل نشته نو ستا خاوره نشته. او دا ډیر یو تاریخي جګړه ده. په تاریخي تناظر کې موږ دې ته ګورو چې په زرګونو کلونو پښتنو دا باچایانې کړي، سلطنتونه کړي تر د ډیلي پورې په دې خاوره باندې. نو دا د قانونو عدل بدل راځي. کله د پښتنو نه اوس هغه یو قسم له کرکې خلک اخیستل غواړي، هغه بدل اخیستل غواړي چې هغه پښتانه وایي که نه، کله وایي د دادا واره او کله د ادې واره. د دې وجې نه موږ غواړو دا چې په دې وخت کې چې پښتانه موږ دا ډېر په کمزوري پوزیشن ته تلي، د خپلو بدبختو، د خپلو بېاتفاقو، د خپلو سیاسي کمزورو د لاسه، یعنې په قامي دریځ باندې موږ کمیټډ نه پاتې کیږو،
د مصلحت او مطلب دا دی چې د دورنګۍ او د کمزورۍ او د ډېرو ذاتي غرضونو موږ ښکار کیږو او د قامي مقدمې نه موږ لاس په سر باندې شو. نو اصل کې دا دعوه د دې دپاره دا الزام لګول کیږي چې ته د خاورې د ملکیت نه دستبردار شو، خو لانجه خو د خاورې د ملکیت ده. موږ چې که د اول خورو که وژل کیږو نو موږ د دې خاورې مالکان یعنی د کور په مالک باندې خلک گزار کوي، د کور په نوکر باندې څوک گزار نه کوي، نه په چوکیدار باندې کوي چې روړي نو په دیوال باندې وروړي چې د مالک سره کار ولري، معنی دا چې د کور وسایل دا لوټ کړي او دا قبضه کړي. بل اړخ ته بدبختي دا ده چې ټول پښتون قام دا د اجتماعي بېحسۍ ښکار دی. کله چې په یو قام کې اجتماعي بېحسي راشي نو هغه قام د مرګونې افلاس هم ښکار کیږي، هغه قام د غلامۍ او د محکومیت هم ښکار کیږي. نو دا د محکومیت دا جدید اندازونه چې کوم دي که نه، یعنی په دې ساینسي دور کې دا هر څه بدل شوي دي. غلامي محکومیت دا رښتیا اوس نه دی چې ستا په خپو کې او په لاسونو کې باد کړی او بیړۍ پرتي، ستا دا ذهن یې غلام کړی، ستا د ذهن ته کړی در اچولي دي، دا په نصاب کې هم ستا نه ښکېل کړی دی، دا په سیاست کې هم ستا نه اخیستی، دا په میډیا کې هم ستا دا ذهن غلام کړی دی. خو په دې ریاست کې سندې ځان ته آزاد قام وایي، د خپلو وسایلو اختیار لري. سندي ته څوک دا وایي چې ستا څه وسایل، سندي ته څوک تش دا وایي چې بوهیره یاره دا د سن نه دی، ته ګوره چې کومه ټوقه رسکوي. سندي ته دا ووایه چې په سن کې پیدا کېدونکی ګیس تانه دی، یا سندي ته دا ووایه چې په اوبو کې کومه برخه ده دا ته کمه واله او پوره ماله چې سندی ستا څه حشر کوي. دا خو په دې بلوچو باندې چې محکوم دي او په دې پښتنو باندې خلک ډاډه دي د خپلو بې اتفاقو د خپلو ناکړدو که نه وه نو دا کم سړی چې دا خبره کوي او دا پیغور ورکوي پښتنو ته د حیثیت د یو بابو هم نه دی، د یو کلاس 4 حیثیت هم نه دی، د ریاست د آئیني عهدې او منصب په لحاظ باندې او داسې یو وړوکی سړی، یو وړوکی منصب والا سړی دا ټول قام ته کنځله کوي، دا ټول قام ته پیغور ورکوي. او معنا دا چې دا قام نشته، دا قام مړ دی، دا قام بې حصه شوی دی. که نه ونه ژوندي قامونو ته، آزادو قامونو ته څوک پیغورونه په حیث د قام باندې نشي ورکولی. د خپل حلب نه خلکو روګرداني کړې ده، د خپل حلب یې د خپو لاندې کړی دی. داسې خلک د خپلو منصبونو نه پکار ده چې د دنګولو غوښتنه وشي، د لرې غوښتنه وشي، او دا په سیاسي مسلو کې، په سیاسي خبرو کې ځان ښکېل کول، دا د خپل منصب سره، د خپلو ذموارو سره، د ریاست د تړون سره غداري، د غداري بالکل. یعنی د اختیار دا نه دی، منډیټ دا نه دی چې دا سیاسي تبصره وکړي. د سیاسي تبصرې دپاره وزیر دفاع شته دی، وزارت داخله او خارجه شته دی، د ریاست د آئین علامتونه شته دی، پارلمان شته دی. په کم حیثیت کې یو سړی چې د هغه حیثیت د محکمه دفاع لاندې یو ډېر ورکوټې درجه لري، ډېره وړه درجه لري، او هغه راځي د ټول ریاست په نامه باندې جواب وایي یو قام ته، نو دا هغه بدبختۍ دي. خو که موږ د دې بدبختو نه ځان ژغورل غواړو که نه، نو موږ له به په حیث د قام دا راپاڅېدلي چې خاوره مې هم ده، وسایل مې هم دي، چې خاوره مې هم ده، وسایل مې هم دي، اختیار هم زما به وي. چې اختیار به یې زما وي نو ګټه وټه به هم زما وي. خو پښتانه خو دا دي چې د بده مرغه نه بس دا د پردو لښکرو منګه صرف مزدورکار په اجرت باندې منګه کار کوو. کشمیر له منګ رواني، کراچۍ له منګ رواني، اسلام آباد له منګ جګړې له رواني، شام له منګ جګړې له رواني. خو خپل وطن چې وران دی نو د خپل وطن دپاره سیاسي جګړه هم نه کوو. نو راپاڅېدل پکار دي که په دې قام کې بیدارۍ او اتفاق او یووالی رالی که نه دا پیغورونه بیا څوک نشي کولی. دې پیغور ته بیا په عمل کې خلک قامونه جواب وایي، هسې په خبرو کې بیا جوابونه څوک نه غواړي. خو معنا دا ده چې قام منتشر دی او منتشر او بې حسه قامونه د دې نه هم د هغوی سره بدتر سلوک کېږي او موږ یې بار بار وینو. مولانا صاحب که موږ وګورو نو د پښتونخوا په سیندونو باندې خو ډیمونه جوړ شي، خو بیا د بجلۍ ته خبر راشي نو پښتنو ته بیا بجلي نه میلاویږي. د دې حل به څه وي؟ دې وخت کې د پاکستان چې څومره هم بجلی پیدا کیږي، برېښنا پیدا کیږي، نو دې کې 15% برخه دا د ټول نه ارزانه وسیله د بجلی جوړولو چې کوم وسیله د اوبه په اوبو پیدا کیږي، 15% برخه د بجلی. هغه په هایډرو پاور سټیشنو باندې چې ځای په ځای باندې جوړې دي، تقریبا 22 هایډرو پاور پراجکټ دا شوي دي په لویه کچه باندې. غټ ډیمونه چې کوم دي او په دې کې 15 هایډرو پاور سټیشنې دا په پښتونخوا کې دي.
یعنی تقریبا موږ چې کوم دغه هایډرو پاور سټیشنو په اساس یا تقریبا څه د پاسه 10,000 میګاواټه بجلی په دې وخت کې دا په اوبو باندې پیدا کیږي. تقریبا 80% یا څه کم 9,000 میګاواټه بجلی دا په اوبو باندې پیدا کیږي. او کم €1 یونټ په باندې 2 روپۍ د 15-16 روپۍ یونټ پورې چې کم نوې سټیشنې جوړ شي په هغې باندې راځي دغه اخراجات کیږي او بیا په څو چنده باندې دی د فیول اډجسټمنټ په نامه باندې نپ راوته بله یو اداره وایي دا د هغې دپاره جوړه ده د قیمت د یونټ د تعین دپاره. نو دی د کویلي بجلی دی د پټرولیم مصنوعاتو بجلی ګرانه بجلی دا ټوله بیروالي او دا سره میکس کی نو هغه به هر چاته په هغه ګران قیمت میلاویږي سره د پښتونخوا نه. نو پښتونخوا له هغه خپله بجلی بیا په څو چنده باندې ګرانه ورکول کیږي. یو دغه ظلم دی. دویمه دا ده چې په آییني توګه باندې دا مسایل اوس ډېر واضحه شوي دي. که موږ غواړو دا که نه چې مسایل حل کړو نو مسایل به په خپل چینل باندې حل کړي. لاره ورته شته د هغې له به راځي. لکه هره مسله په کوڅه کې هم نه حل کیږي هره مسله په چوک کې هم نه حل کیږي. چوک او کوڅه کې به ته د قام په مسله باندې خبره وکړي خو چې حل له راځي نو ته به راځي باقاعده هغه فارموله چې کومه ده د قانون او د آیین په هغه چوکاټ کې به رابندې. نو په آیین کې وضاحت شوی ده د دې مسایلو چې بجلی د چا ده اوبه د چا دي د هغې حق د چا دپاره دی ګیس د چا دی تیل د چا دي وسایل د چا دي ګټه به د هغې د چا دپاره وي. نو د آیین د ارټیکل 162 جز لاندې د بجلی رایلټي دا منل شوې ده او دا رایلټي یا دا کم محصول چې دی دا وړه خبره نه ده. په دې وخت کې تازه چې کومه سرشمېرنه ده د دې 13 نگران صوبایي حکومت چې کوم هغې په دې ډېر کار کړی نو تقریبا 2,000 ارب روپۍ دا صرف د بجلی د رایلټۍ د پښتونخوا جمع شوي دي. 2,000 ارب او د پښتونخوا ټول قرض چې په دې صوبه باندې دی نو 1410 ارب روپو ته رسېدلی یعنې صرف د بجلی دا رایلټي دا زموږ دومره ډېره د کال په سر باندې تقریبا څه کم 200 ارب روپۍ دا د بجلی د رایلټۍ په دې وخت کې جوړیږي. اوس چې ته د بجلی دا رایلټي اخلي که نه نو پارلمان کې اکثریت پکار دی صوبه کې اختیار منډیټ حکومت پکار دی. 15 کاله نه په دې صوبه کې حکومت دی خو د بجلی او د وسایلو په مقدمه باندې هیڅ کلیرنس نشته. پارلمان کې 45 د قومي اسمبلی چوکۍ دي زمونږ او په دې کې تقریبا 40 د پاکستان تحریک انصاف سره دي. یو سړی د قام په وسایلو باندې هلته خبره نه کوي. لکه ته که په تحریک انصاف کې شوې نو خو پښتون خو یې که نه د دې خاورې خو یې که نه څه هندوستان نه خو نه راغلی او نه چېرته د دې نیپال سړی خو د دې خاورې سړی و چې ته دا د بجلی رایلټي والې نو دا خو څه عوامل شل پارټۍ له نه ورکوې دا خو بس تا اختیار له راځي دا به ته تقسیمې یعنې ته به پې کار وکړې خو د خاورې له به ګټه راشي که نه. نو په موږ باندې داسې خلک مسلط کړل شوی دی په دې صوبه باندې چې د خپلې مسلې نه غیر متعلق دي. دا قام هم لا تعلقه کړی دی او په خپله هم لا تعلقه دي د مسایل نه حل د مسلې دپاره په دغه ځای کې دی. دویمه دا ده چې د آیین د ارټیکل 157 لاندې دا خبر هم ډیره واضحه ده چې یو خو دغه د وفاق یا د وابډا د اړخ نه د بجلی انفراسترکچر دی د ډیمونو په شکل کې یا د ټرانسمیشن لاینونو د ګریډونو او دا کوم څه چې بجلی ترسیل کیږي په هغې کې دغه یو لارې دي طریقې دي یو پیړو باقاعده صوبایي دلته کې یو محکمه د دې بجلی دپاره په صوبایي شکل باندې جوړه ده. نو د هغې لاندې د ارټیکل 150 لاندې په صوبایي کچه باندې هره صوبه هر پیداواري یونټ خپل بندونه جوړولی شي واړه خپل د بجلی پیداوار کولی شي خپل ټرانسمیشن لاین خورولی شي خپل ګریډ سټیشن جوړولی شي د هر څه کولی شي خو د تیر 15 کاله نه ویل 300 ډیمونه جوړیږي او 200 جوړیږي او څه یو قیسې به کېدلې 15 ډیمونه هم جوړ نه شو په دې 15 کاله کې چې دا کوم دور روان دی. نو اوس ته د صوبې خپله محکمه لري د آیین اختیار لري وفاقي چې کم د بجلی ترسیل کیږي او د هغې کومه ګټه وټه ده د هغې اختیار لري او ته د هغې دپاره سنجیده نیټې اخلي نه نو مسله به ستا څنګه حل کیږي. مسله خو موږ نشو حل کولی که نه چې د چا څه اختیار نشته دی نو دا د قام بدبختي ده دا د پښتنو بدبختي ده یوازې د بجلی نه همدغه قصه په تیلو کې هم ده دغه قصه په ګیس کې هم ده یعنی د تیلو په باره کې باقاعده د آیین ارټیکل 160 لومبي جز کې دا واضحه ده چې کومه سیمه کې تیل پیدا کیږي نو اکسایز ډیوټي یعنی په غیر د تقسیم د وفاق د محاصل دا په هغې کې نه راځي دا به ځانګړي دغه پیداواري یونټ دا به د هغې حق دا به ورکول شي 1 روپۍ د تیلو نه میلاویږي
حالانکه د پاکستان په 90,000 بیرله تیلو کې د یومیه پیداوار دی 58,000 بیرله تیل دا پښتونخوا پیدا کوي، یعنی تقریبا 80% تیل کروډ آیل چې 15 قسمه تیل د هغې نه جوړیږي. د آیل ریفاینرۍ دپاره د عوامي نشل پارټۍ په وخت کې سروېګانې شوي، یو آیل ریفاینري موږ نه لرو، یعنی تیل موږ پیدا کوو او آیل ریفاینرۍ په پنجاب کې دي، پاټک کې دي، په نورو سیمو کې جوړې دي. لکه دا کمالو بره د دې قام سه ګیس په دې خاوره باندې پیدا کیږي، نو آیین ختمه کړې ده صراحتاً. آیین آرټیکل 158 ته دا وایي چې په کومه سیمه کې ګیس پیدا دی لومبیا حق دغه خاورې دی، دغه ولس دی، مساوي ملکیت درکوي آیین ته. څنګه چې وفاق ملکیت لري داسې دغه صوبه او ضلع په خپل انداز باندې ملکیت لري. او د پښتونخوا 80% ولس ته، کورونو ته، صنعت ته، بازارونو ته ګیس نشته. نو دا ګیس خو اوس دی وایي که نه، وایي موږ انټي اسټبلیشمنټ دي، دا انټي اسټبلیشمنټان په دې را پیدا دي، د انټي اسټبلیشمنټ یې که نه خو تکړه شه د دې وسایلو اختیار واله دا ګیس ودروه که نه، دا د بجلۍ حق واله که نه، که نه یې درکوي جام که دا هر څه، دا وابډا، دا توربیلا، دا ورسکه، دا ګوملو، دا ډیمونه په کوم ځای کورمټنګ دیم دا چېرته دي؟ دا ستا په دې خاوره کې نه دي؟ داسې چې د ګیس پایپونه 300 کیلومتره لرې پنجاب ته خورول شي، بند که دا ګیس که نه چې حق نه درکوي. خو ستاسو خو فورس شته که نه، اسلام آباد ته لښکر ځي، خو چې په دې خپله خاوره کې د کوم څیز کولی شي د هغې لپاره خوځي نه. نو مسله دا ده چې دا خبرې په دې بنیاد موږ نه کوو چې زموږ د یو سیاسي ګوند سره اختلاف دی، دا خبرې د هغوی په خیر هم دي چې دا مقدمې راوچته کړه او د اقام له نه یې راوچتوي، ځکه د پښتونخوا په مسله د هغوی څه پروا نشته دی. پښتنو وله د مسلې په بنیاد باندې ووټ نه دی ورکړی، بس اس یو هواګانې دي په هوا کې رواني، او نتیجه را د پښتونخوا تباه شوه، پښتونخوا ډوبه شوله، اقتصاد تباه، صنعت تباه، تجارت تباه، ټول سماج تباه. دلته کې د پرمختګ پراجیکټونه چې کوم دی 3-4 کاله وشو وړاندې، 4-5 کاله وشو یو پرایمري سکول نه جوړېږي، په څه جوړ کړي؟ وسایل نشته په دې خاوره کې. نو مسله دا ده چې اوبه هم شته، بجلي هم شته، ګیس هم شته، وسایل هم شته، اختیار هم شته او د اختیار خلک نشته. چې د اختیار خلک دا قام نه رامخې ته کوي، نو بې اختیاره خلک او بې اختیاره قامونه هم دغه شان په خپله خاوره کې تباه کېږي. مولانا صاحب، د پښتنو د خراب اقتصاد ذمہوار پښتانه څومره دي او ریاست څومره دی؟ داسې ده چې عموما کومه خبره کیږي د ریاست نه ګیلې ډېرې کیږي، یا په ریاست باندې تنقید کیږي، یا د پنجاب چې کوم بالادست کلاس دی په دې ریاست کې، حقیقت خو همدا دی چې د دې محکوم قامونو د ځپلو او د لاندې کولو، د دوی د غربت او د دوی د بدبختو ټولې ذمهوارۍ دا په هغوی باندې دي. ځکه دلته ډېر په لویه پیمانه باندې د قانونو د حقوقو، د قانونو د وسایلو استحصال روان دی. په دې لنډ وخت کې عموما د بلوچ قام چې کوم مسایل دي په هغې خبره زموږ پښتانه ډېر کم کوي، ځان هم نه خبروي. د پښتنو بدبختۍ په خپل ځای باندې دي، خو څنګه چې موږ بدبختو کې ګیري داسې بلوچ هم ګیر دي. یعنی د هغې مثال دا دی چې ګوادر دا ډېر یو لوی ساحل دی د سمندر، او دې ته چین را روان دی. چین ته تقریبا په دې سره به په زرګونو کیلومتره د سمندر لارې را لنډې شي، او دا ډېر یو ودان دغه به جوړیږي، ساحل بندرګاه به جوړیږي. نو په دې کې به ډېر په لویه پیمانه تجارت وي. اوس ګوادر دا د بلوچو خاوره ده، د بلوچستان برخه ده، خو په دې هر څه کې بلوچ دا به بې برخي. ګوادر څوک کنټرولوي؟ د ګوادر تجارت به څوک کوي؟ د ګوادر ګټه به چاته ځي؟ ګیس په 1952 کې په بلوچستان کې په سویي کې موندل شوی دی، په 1955 کې کراچۍ ته سټیل میل ته او بیرورو صنعتونو ته ورکړل شوی دی وروستو. خو نن هم په سویي او په مري په دغه سیمو کې د بلوچو زنانه دا د غرونو په خشاک باندې خپل پخلی کوي. نو دا د قانون استحصال دی. دغه بدبختۍ دلته کې په دې ریاست کې هم دي چې هر څه له دې نه زارول کیږي، جارول کیږي چې پنجاب په دې کې آباد شي او ودان شي. او پنجاب کې هم بیا خاص یو کلاس دی کم شهري تمدن باندې چې قبضه ده د دفاعي ادارو په شکل کې. د کراچۍ سیټان په هغې کې شامل دي، بیراکرسي په کې شامله ده. په سیاست کې داسې یو دلاله طبقه انسټال کړل شوې ده چې هغه هم د دغه کلاس ملګرې ده او د قانونو په ضد باندې په قام کې په خپله سړی راپاڅي. نو دا هر څه د دې لپاره کول کېږي چې صرف پنجاب پکې آباد شي او ودان شي.
نو د ټول ریاست سنت هم پنجاب ته روانولی شي، وسایل هم هلته کې راغونډولی شي، امن هم هلته مثالي ورکولی شي. کومو ادارو په پنجاب کې امن راوستی، په پنجاب کې کنټرول راوستی، هغه ادارې د دې ریاست په بله برخه کې ناکام دي، کار نه ترلاسه کوي. نو د ریاست ذمهواری شته دی، پړه هم پې شته. خو د دې سره موږ دا ګڼو چې دا پښتانه دا قام هم مجرمان دي. موږ هم د خپلو کوتاهو د غلطو نه موږ له ځکه سرغړونه نه ده په کاره چې په پنجاب کې موږ وینو چې مریم نواز وزیر اعلی ده، نو د پنجاب دپاره هغه ډېره چمتو ده، تکړه ده او د پنجاب د پرمختګ دپاره لګیا ده. بل اړخ ته د دې پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی صاحب دی، نو څومره ګړندیوالی چې دله د خپلې خاورې دپاره په کار و د هغې نه نه دی خبره. نن هم په کورم کې لارې بندې دي، دویمه میاشت روانه ده، دی اسلام آباد ته خو روان و، خو کورمې ته نتله په وخت کې. نتیجه دا وشوه چې په سلګونو پښتانه د هلته کې ووژلی شو. نو اوس دلته کې خو زموږ که موږ د قانون خبره وکړو، د اختیار خبره وکړو، نو یو ورځ هم دا ممبران خپله تنخواه نه پرېږدي، یو ورځ هم وزیر اعلی خپل د فنډونو اختیار نه پرېږدي. خو چې کله د امن خبره شي، د وطن د آبادۍ شي، نو دوی وایي یاره زموږ څه اختیار نشته، زموږ څه واک نه. چې اختیار د څه نشته، خو راځه کور ته راشه که نه کښېنه، لکه بې اختیاره سړی څه له په کرسۍ باندې کښېني. خو چې ته ناست نو ته ذمهواري د امن مسله دا د صوبایي حکومت ذمهواري ده. صوبایي حکومت په دې کې ذمهوار دی. که ذمهوار ځان نه ګرځوي یا وایي موږ بې اختیاره، نو معنی دا ده چې بیا دی حکومت ولې نه پرېږدي. حکومت نه پرېږدي د صوبې وسایل کاروي د ځان دپاره، د خپل سیاست دپاره. او چې د قام مسله شي، نو وایي موږ په دغه ځای کې بې اختیاره. نو پښتانه په خپله هم په دې هر څه کې بدبختو کې ککړ دي. که د بدامنۍ مسله ده هم په پښتنو کې خپل مرضونه شته. د دې بدامنو مسله چې موږ ګورو که نه، زه اکثر دلته د کله دا ټارګټ کیلینګ او دا لانجې قصې وشي کوم ځای کې خبره کوو، نو موږ دا خبره کوو چې د ریاست نه زموږ په خپل ځای ګیلی چې پالیسۍ نه بدلوي، دا اور د ریاست پالیسو جوړ کړی دی. خو په دې وخت کې قاتل هم پښتون دی او مقتل هم پښتون دی. دا ټوپک دی پښتون ولې راخیستی، دا ډز ټوپ چې کوي دا پښتون کوي، دا ځان چې وژني که نه په هره پوله او ګټه باندې، دا خو پښتون لګی دی. نو معنی دا ده چې موږ په دې پښتنو کې هم کمزوری دي. په کار دا ده چې په حیث د قام باندې پښتانه خپله اصلاح وکړي. اکثر معنی کله تپوس وشي وایي انقلاب کله په کار دی په دې پښتنو کې. ذهن د انقلاب نه مخکې په دې قام کې روغوالی راوستل پکار دي، اصلاح پکار ده، دا قام روغول دی. الله که بې اصلاح قام او بې جوړه قام انقلاب راولي که نه، دا به خپل وطن نور هم وران کړي. دا په انقلاب څه وکړي، دا به څه کوي؟ لکه څه دي د پښتنو سره څه په افغانستان کې انقلاب راغلی که نه، که د ثور کوتتا وه، د کمیونیزم انقلاب ویل راولو، ولې ناکام شو؟ ځکه ټولنه نه وه جوړه. بیا ویل جهاد دی او د امریکې مقابله ده او د روس مخه وموالو. روس چې بیا لاړی که نه، بیا دې مسلمانانو څه وکړه؟ د کابل ښار یې د چهارسیاب نه وران نه کړو. د کابل ښار ته به دې ګلبدین او احمد شاه مسعود او برهان الدین رباني توپونه لګولي. کابل ښار بیا دې پښتنو په خپله باندې وران. نو معنی دا ده که نه چې انقلابونه هغه قامونه راوستی شي چې دا جوړي، په دې کې پوهاني، په دې کې شعوري، په دې کې بیدارۍ. بې شعوره قامونه انقلاب هم نشي راوستی او دوی خپله اصلاح هم نشي کولی. ځکه د دې قام اول احساس بیدارول غواړي. په دې قام کې د شعور، د قام، د سیاست بیدارۍ او بیا د اسلام او د پښتنوالي د اقدارو په رڼا کې. پښتانه د اسلام نه هم نه دي خبر. هسې پلار په نیکه باندې بس پلار مې مسلمان او زه مسلمان وم، حرام شکه د مانځه معنه هم ورځي، د الله اکبر په ما هم نه دي پویه، وایي زه مسلمان یم. مسلمانان خو یې کلمه هم ویلې، خو اسلام خو څه فلسفه وړاندې کوي د ژوند، څه د انسانیت لاره درته ښیي. نو په هغه فلسفه چې د ځان پویه نه کړې، پلار په نیکه باندې د مسلمانۍ څه معنه؟ پلار په نیکه باندې که په حجونو مسلماني وی که نه، په عمرونو ابو جهل زموږ نه ډېره جونه کړي وو، ټول به تاوېدل د کعبې نه، جامې به یې هم ویستلې ویل به بربنډ ځکه طواف کوو، جامو کې مې ګناه کړی د بیت الله نه ویل بې ګناه تاویږو. دومره به هغوی یعنې په ځان صحیح ګڼلو په خپل عقیده او دین کې. خو معنی دا ده چې بیا م د اسلام نه ډېر لرې وتي وو. نو پښتنو کې سماجي، سیاسي، کلتوري، علمي او اخلاقی کمزوري راغلي دي. دا د دې قام نه ولایستل غواړي. د دې لپاره د اسلام د لارې مزل پکار دی، د پښتو د لارې پکار دی، او په دې وخت کې د مولانا صاحب هم ډېره ذمهواري جوړیږي. مولانا صاحب که موږ وګورو که په کشمیر باندې جنګي، نو زما د منبر نه غږ راخیږي
که په شام کې جنگي نو زما د منبر نه غږ راخیږي، که په فلسطین کې وي نو زما د منبر نه غږ راخیږي، خو چې زما خپله خوره سوځي نو زما مولا او زما منبر پې غلی دی. څه وجه ده؟ داسې ده که نه چې اسلام ډېره لویه فلسفه ده او بدبختی دا جوړه ده چې کله د یو قام د وطن خپله خبره کوي نو داسې تاثر ورکول کېږي ګڼې چې یاره دا غیر اسلامي خبره ده، یا نن سبا خلکو اورېدلی وي قام پرستي په اسلام کې نشته دی. خو دی هم پوهېږه قام پرستي خو د وطن د حقوقو مسله ده، د یو مظلوم قام ملګرتوب دی، دا څنګه په اسلام کې نشته؟ اسلام ولې د مظلوم د مرستې نه تاسو منع کوئ؟ اسلام خو د مظلوم د حقوقو علمبردار دی. خو دلته کې بدبختي دا ده که نه چې د اسلام په فلسفه باندې کما حقه چې څنګه پوهاوی پکار دی نو په هغه اړه باندې ډېره غټه ناپوهي ده. زموږ سوچ دا دی چې د مدرسو په نصاب کې او د مدرسو دننه چې کم تعلیمي زده کړې دي په دې کې هم لوی انقلاب بدلون او اصلاحات پکار دي. په اوس وخت کې د مدرسو په نظام تعلیم کې یعنی بنیاد د قرآن او سنتي دا بنیادی ماخذ دي د اسلام، او د وخت حقیقتونه د زمان او مکان بدلیږي، د دې حقیقتونو په رڼا کې تغیر او بدلون دا وخت په وخت پکار دی. لکه دا درس نظامي چې تاسو اورئ، دا درس نظامي څه 1400 کاله خو پخوا خو 300 کاله وړاندې مولا نظام الدین سالوي دا نظام جوړ کړی دی. 300 کاله یو حقیقتونه اوس په هغې کې خپل بدلونونه را پکار دي. نو زموږ په فکر باندې مدرسه جماعت منبر ډیر ذمہوار دی. د دې نه د روحانیت د اخلاقو او د ټولنې د معاشرې ډیر غټ رول کردار ادا کیدلی شي. خو د مدرسې 8 کاله نصابي تعلیم څه پکار داره چې یو 8 کاله د سماج د ټولنې د ژورې مطالعې د عملي پریکټس یو دور هم شامل شي. هلته په مدرسه کې چې ته څه زده کړه وکړې دلته ټولنه معاشره دا خو بل شانته کې ده. بیا موږ کوشش دا کوو که نه چې د اسلام په ځای باندې بیا موږ فرقې جوړو. نو هر سړی خپله فرقې ته قرآن خدا وایي چې ولا تفرقو، او کم سړی په قرآن کې وضاحت سره دا شوي دي چې ای پیغمبره هغه خلک چې فرقې جوړوي لست منهم فی شی، ته د هغوی نه یې، ته د هغوی برخه نه یې. فرقه پرستی په اسلام کې ناروا ده. مسجد زرار یو جماعت جوړ شو، پیغمبر علیه السلام لاله جماعت په خپل لاس وران کو و تفریقا راځي ټکی په قرآن کې. د دې جماعت نه مسلمانانو منځ کې ول تفریق به پیدا کېدلی، د خدای پیغمبر جماعت ړنګ کو ګزارې کو، صحابه ته دا وران کوي، د خدای کور په نامه باندې دا دوکه کېږي. وګوره اسلام خو د وحدت دین دی، نو داسې تاثر ورکوله چې که د وطن خبره کوي، د قام د حق خبره کوي، د مظلوم موږ وایي که ظلم په فلسطین کې کېږي هم ظلم ورته ووایه، د دنیا په هر ځای کې ته ظلم ووایه، خو چې په دې خپله خاوره د ظلم کېږي که نه د دې ظلم خلاف هم ودرېږه. ته چې مطلب دا دی د یروشلم د سټیټ او وزیر اعظم ته کنځلې ورځې بدې وکړي که نه خو د پسې نه رارسي، یا ته مطلب دا دی د حامان او د قارون قصې کې هغه خو 2000 کاله 3000 کاله مخکې مړه دي. په دې وخت کې د قارون او د حامان علامتونه دي، په هغوی باندې خبره وکړه. حق دا دی، دا حق ویل ګران دي. پیغمبر علیه السلام وایي افضل الجهاد من قال کلمت حق من سلطان جائر. د وخت د جابر او ظالم په مقابل کې حق وینا د لوی جهاد دی، دا هر څوک نشي کولی، دا ډېر ګران کار دی. نو زموږ علما هم ذمهوار دي، منبر هم ذمهوار دی. او دویمه دا ده چې په دې وخت کې موږ یو نو زموږ ځوانه طبقه ځوان کل چې کوم دی د منبر خبرې ته کیني نه، جماعت له راځي نه، یو لوی ګیپ پیدا دی. په کار داره چې زموږ منبر د معاشرې په اصلاح خبره وکړي، هسې داستانونه بیانول نه، د قرآن او د سنت د بنیادي نصوصو حواله په کار ده. قرآن او سنت هم موږ نه بیانو، بس پلانی ویل او پلانی ویل او مطلب دا ضعیف روایت د ځانه بیانو، کما قال باندې کار نه کیږي. اوس قصه سره د نن سبا مسله څه ده؟ د نن دور ځوان ستانه اسلام د دې دور په رڼا کې غواړي وضاحت په مسئلې پوهې کا. بې بدبختي زمونږ دا ده فتوی لګو موږ په هر چا باندې، د فتوو نه راګرځېدل پکار دي. فتوی به یو څوک لګوي، هغه د چا خپل کار دی، خپل منصب دی. منبر دا د اصلاح ځای دی، دا د مینې محبت ځای دی. د منبر نه به مینه محبت موږ له خورول پکاري. نو زه یو خبره کوم اکثر ملګرو ته چې د پښتنو ته وایو موږ د پنجاب قصې هم نه کوو، د امریکې او د سعودي عرب هم نه کوو، پښتنو خبرې کوو. نو د پښتو خبره دا ده چې وروره په دې خاوره اوسېږئ پښتانه شئ، عالم هم دې پښتون شي، قاری هم دې پښتون شي، ډاکټر هم دې پښتون شي، وکیل هم دې پښتون شي، انجینیر هم دې پښتون شي، دوکاندار صنعتکار سرمایه‌دار هم دې پښتون شي. مسلمانان خو
خو د دې مسلمانۍ سره پښتانه کېدل پکار دي. عرب مسلمانان دي خو عرب هم دي که نه، منګه نو که نه پنجابیان ځان ته مسلمانان وایي خو پنجابیان دي. دا پنجابیت او عربیت دا د هغوی د اسلام په ضد خو نه دی. نو زما د افغانیت زما دا وطنیت ولې د اسلام په ضد خلک ګرځي؟ دا نه دی د اسلام په ضد باندې. اسلام ټول د دنیا کلتورونه قبول کړي دي. اسلام ځکه عالمگیر دین هم دی که نه چې د افریقې نه تر د امریکې تر د سعودي عرب د ټولو قامونو کلتورونه د هغې سره جوړ پاتې شوی. اصلاح یې راوستې ده. کلتور کې به هم یو غلط کاري کلتور هم سره قیامت سره قرآن صحیفه خونده چې بس نس دی وټیک ده. کلتور هم اصلاح پذیر پکار دی. پښتنواله کې هم تجدید پکار دی. موږ د پښتنوالې هم تنقید کوو. د جهالت په نامه خلکو پښتنواله راټینګه کړي. ناروا به کېږي. مطلب دا دی دا مې پښتو دا مې انکو دا لکه پښتو دا اپډیټ که د حالاتو د حقیقتونو په رڼا کې نو پښتنواله دا د اسلام خلاف نه ده. ځکه حمزه بابا وایي د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به مسلمان. نو ځکه پښتانه اسلام ته ځکه نږدې دي چې ډېرې خبرې سره یوې دي خو ګورې په عمل کې راوستل دي. نو منبر ډېر ذمهوار دی، جومات ډېر ذمهوار دی. اجره موږ د لاسه ورکړه، اجرې سر وخوړو، اجره لاړه داستان شو، اجره موږ وبیلله. د ټکنالوژۍ جدت یرغل رالی په دې خاوره، موبایل رالی. نو معنی دا ده که نه چې که ته بدلون نه کې ته د اوس وخت په مسله خبره نه کې نو څه وخت پس چې څنګه اجره زموږ نه ختمه شوه داسې به جومات کې هم ځان له ناست. تاسو پنجاب ته لاړ شئ، پنجاب کې غواګانې تړلي جوماتونو کې پنجابي مونځونه ډېر نه کوي. چېرته د جمعې په ورځ باندې یو ورځ راشي خو نور اخلاقیات یې سم کړي دي. دا جوماتونه په پښتنو باندې ډک دي، په پښتنو آباد دي. خو د دې پښتنو په مسلو خبره پکار ده. د جوماتونو کې به نور هم ځای نه وي. اسلام موږ له پکار ده، د قام د جوړېدو خبرې پکار دي، د ولسونو د جوړېدو خبرې پکار دي. منګه سیاسي ګوندونه هم دي ساتي، مذهبي هم دي ساتي. دا په ټوله د پنجاب کې مذهبي ګوندونه نشته. او ته ورشه چې د پنجاب مسلې مذهبي ګونول د پنجاب څه ودرېږي. اگر پښتونخوا غم نه کوي چې دا ډېر بهادر پټان ہے او غیرتی مسلمان ہے او پنجاب دی وروره پنجاب ز آبادومه د سن ملا صاحب چې کوم دی د سن د مسلې څه ودرېږي. اول سندېری د هغې دپاره وایي دا پښتانه سن ته مه راپرېږدئ. د سن ملان دا وایي دومره هغه یعنی دا نسل پرستی ده. موږ د دې ملګري نه یو. قام پرستی او نسل پرستی دا جلا جلا حقیقتونه دي. نسل پرستی له ځای نه ورکوو، د قام په نامه به کرکې نه پیدا کوو، خو د قام د حق نه دستبردار کیږي. که مولا دستبردار کیږي هم په غلطه دی، که پښتون دستبردار کیږي هم په غلطه دی. منبر ډېر ذمهوار دی، احساس ولا پکار دی، ادراک. که د وخت ادراک نه کوي نو بیا به ملا صاحب لګی خو جومات کې به ورته څوک نه ناست. تاسو چې کومه خبره وکړه چې د منبر او د ځوان کول ترمنځ فاصلې جوړ شوي دا همدې خبرې جوړې کړي چې هغه زما خبر نه کوي، هغه ماته د عربۍ داستانونه خبره نه کوي، زما خبره نه کوي. ګوره مطلب دا دی که نه 1400 کاله وړاندې حقیقتونه نو قرآن او سنت موږ ته د هغې کلیه بیان کړي، اصول بیان کړي. اوس وخت کې د هغه اصولو په بنیاد باندې لکه وکه خبره که نه موږ د کتاب شتمنه پښتونخوا کې د صوبایي خودمختارۍ خبره کړې ده او صوبایي خودمختاري موږ د اسلام په رڼا کې ویلې ده. نو په اسلام کې حواله شته که نه؟ خو که اوس زه د صوبایي خودمختارۍ نه انکار کوم نو په اسلام کې حواله شته دی. چې په اسلام کې حواله شته نو صوبایي خودمختاري زه ولې ونه منم؟ زه ولې خبره ونه کړم؟ ځکه زما مسله صوبایي خودمختاري ده. زما مسله چې کوم دی لکه په هغه وخت کې د مدینې سټیټ دی نو د مدینې سټیټ خو دلته اوس څوک نشته چې ماله حق راکړي. زه به په دې سټیټ کې اوس خبره کوم چې څومره مې وس دی. نو ګوره دا هر څه اپډیټ کول غواړي. د اسلام په رڼا کې په امریکا کې مسلمان شته دی، زموږ نه جوماتونه آباد دي. امریکا به پرېږدي، انډونیشیا، ملیشیا آیډل اسلامي ټولنې دي په دې وخت کې. پرده پکې ده، کلتور خپل دی. په دې وخت کې د ټولو نه په آئیني توګه ځینې خلک وایي په آئین او قانون کې اسلام نه وي، په آئیني توګه باندې د ټولو نه ښه مسلمان هیواد په دې وخت کې په نړۍ کې دا تیونس دی. راشد الغنوشي دغه النهضه اسلامي ګوندو ټاکنې وګټلې او ټول آئین او قوانین اسلامي کړه او بیا ویل سیاسي ګوندونه به مذهبي ګوندونه ختم کړه. د مذهب په نوم به ګوند نه جوړې، ټول مسلمانان آئین هم اسلامي کو، قوانین هم اسلامي شو. اوس به تیونس جوړو، اوس به د تیونس لپاره کار کوو. نو مسله دا ده چې مسلمانان خو په ټوله دنیا کې دي، په نوره دنیا کې مسلې نشته د قانون او د اسلام په نامه باندې. دا مسلې دلته دی، دا چا جوړې کړي دي. زمونږ دپاره دا خاوره مقدس ده چې دا خاوره یې که نه او دا خاوره آبادی، جومات به هم پکې آبادي، مدرسه به هم پکې آبادي. چې خاوره وطن دې وران و که نه نو ملا صاحب به هم پکې ښه ورځ ویني.
ډاکټر او سرمایدار هم پکې ښې ورځې خاوند ټول به ورکېږو له دې وطن نه. داسې ده. تاسو لاړ شئ په انډونیشیا، ملیشیا، قطر، دوحه، دوبۍ کې جوماتونه وګورئ او په خپل وطن کې وګورئ. د لرګو جوماتونه دي په موږ باندې اوس هم رالوېږي. ولته د جوماتونه محلونه خلکو جوړ کړي ځکه وطنونه آباد کړي دي. وطن آباد کا، وطن شرک نه دی. دا خو اقبال غلط شوی په دې فلسفه کې، یا پوه نه دی په هغه وخت کې چې څه ګړې وړې ویلي دي انتاز خداو مې سبسه بڑا وطن ہے. نو د وطن عبادت څوک نه کوي، عبادت د یو خدای کوو. یو خدای په عبادت هیڅ کمپرومایز نشه، په توحید عقیده د خالصه پالصه. او چې دا ډیره زړوره خبره کوو کنه نو یو خدای منو. دا خبر هم ډیره ډاډه ده کنه، یو خدای منو دغه شکونه دي څوک نه راچي. د خدای په ذات باندې دی چا څه کمپرومایز نشته دی. کنه خدای د ذات نه منکر شو کنه نو معنا دا یا په شا لاړو بیا به دا خبر هم نشو کولی، بیا به یریږو. د توحید پیغام هم دا دی چې د انسان زړور شي چې خدای یو دی، دوه خدایان نشته. وطن خدای نه دی، وطن دا د مور په مثال دی. وطن د خدای پیغمبر ته ګرانو، پیغمبر علیه السلام په خپل وطن پسې جوړې دي. بالکل همداسې. نو ځکه په وطن پسې وجاړم او په وطن خفه شم، دا د پیغمبر علیه السلام سنت ژوندي کول دي. زمونږ دا هر یو پودکاسټ دا چې کوم دی نو خامخا دا برخې مونږ په دې باندې خبره کوو چې د پښتونخوا نوم خلکو وران کړی دی او د ریاستي مشینرۍ په ذریعې سره وران شوی دی او ډېر په ټیکنیکل طریقې سره وران شوی دی. نو ما چې دې باندې یو څو خبرې وشي. داسې ده چې د پښتونخوا دا نوم که ورانول شي، یا د دې نه مخکې دا وه چې پښتونخوا ته نوم نه ورکول شي، نو دا هم ډېر یو ژور ریاستي پولیټیکل انجینیرنګ دی. د دې لپاره چې د کم قام د وطن نوم نه وي نو هلته قام نه وي، هلته دغه قام وطن بې نه وي. نو دا د نوم مسله اکثره زه خبره کوم چې دا ساده مسله نه ده، دا د قام د شناخت مسله ده. د قام ټول د پیژندګلو، د تاریخ، د کلتور اډانه دا په دې باندې ولاړه ده. نو د دې وجې نه اکثر موږ باندې سوال کیږي عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا نوم بدل کو، نو څه چل وشو؟ نو موږ ورته وایو که نه چې دا ستا نوم نه وي په یو خپل شخصیت کې په کور کې، نو په دې کور کې به ته نه پیژندل شي، ته به پردی، ته به اجنبي. ستا چې د یو وطن د کلي نوم نشته کنه نو بې نومه کلی په ټوله دنیا کې یو هم نشته دی. دا خو د انسانانو شناختونه راچلیدلي دي. خو زموږ نه دغه شناخت د NWP په نامه باندې واخیستلی شو، شمال، مغربي، سرحدي. لکه سوال دا دی کنه چې دا اوس څه بلا ده، دا اوس څه دی، د پاکستان کومه صوبه په سرحدونو باندې نه ده پرده؟ او دا نوم یې موږ له کله راکړو؟ دا سرحد چې اوس د یعنی ډېر سیاستمدار، ډېر عالمان، ډېر صحافیان منګوي، نو اوس هم سرحد او سرحد. نو دا سرحد خو د 1901 نه وړاندې د سره ونه، دا خو پښتونخوا وه، بره وطن و، لوی وطن و، لوی افغانستان و، اریانا وه، راکوزیا وه، باختر و. په خپل شکل باندې دې خاورې تاریخي نومونه لرلي دي او له ټولو نه تاریخي نوم پکې پکتین، پکتینخوا، پښتونخوا پاتې شوې ده. بیا پښتونخوا حاصله شوله، نو د پنجاب سامراج کوشش دا چې دا نوم خالص پښتونخوا نشي، نو د مجبورۍ نه، د سیاسي مجبورۍ نه چې هغه مسله په ټیم د تل دپاره ورانېدله، خیبر ورسه ولګول شو. نو خیبر هم د پښتونخوا برخه ده. خو دلته بدمرغي دا راغله چې دا مخفف حروفو ته واړول شو. کله موږ نه ځینې ځوانان پوښتنه دا وکړي وایي چې KP ورته وایو، KPK ورته وایو، نو دنیا کې USA هم یادېږي، UAE هم یادېږي، مطلب دا دی چې نور هیوادونه هم داسې یادېږي. نو که دا په مخفف حروفو کې یاد شو نو څه چل ده؟ نو زه ملګرو ته اکثر دا خبره کومه چې ګوره هغه قامونه چې په دغه حروفو یادېږي ته د شناخت مسله نشته. امریکې ته د شناخت مسله نه ده پیښه، UAE ته نه ده پیښه، یا بل یو مخفف لفظ کې ویلی کېږي د یو سیمې هغې موږ ته د شناخت مسله پیښه ده. 100 کاله خو یې موږ له نوم نه راکړو چې نوم یې راکړو نو اوس یې بیا رانه په هغه حروفو کې ورکول غواړي. نو د دې شاته مقصد دا دی چې ستا دا شناخت ماته او رنځوري دا ډیمیج کول شي، دا ماتول شي. د دې وجې نه ډېر سخت په دې باندې تنقید پکار دی. په وینا کې هم زما ملګرو ته به خواسي چې چا KP یادوله، KPK یادوله، و مهرباني وکړه پښتونخوا یاده کړه. خیبره مسمه یې تاریخي طور خیبر د پښتونخوا د نوم سره نشته. خیبر خپله سیمه ده، باجوړ خپله سیمه ده، مردان چارسده خپله ټوله پښتونخوا ده. خو تاریخي وطن زمونږ تر د امو او د اباسین، د واخان تر د بولان د مرګلې د کانډونو پورې دا پښتونخوا پاتې شوې ده.
دا پښتونخوا ستایلې شوې ده، هوتک بابا ستایلې ده، ښکارندوی ستایلې ده، احمدشاه بابا ستایلې ده، د کلاسیک دور شاعرانو ستایلې ده. نو پښتونخوا ده. اوس په دې کې که موږ دا هر په نیمګړی کوو ماتوو، نو زما په خیال باندې زموږ وس خو دا و چې په آیین او هلته کې په ریاست کې او په مقننه کې هم دا نوم وګټلو، خو پښتانه دا نوم سم نه وایي، نو دا پښتانه په خپله مجرمان دي. نو د وطن نوم چې ته نه یادوې که نه، نو وطن خو مور د مور، نو خپله مور خلک ډېر په احترام د هغې یادوي نومه، ډېر په ادب باندې یادوي، ډېر روغ یادوي، ډېر پاک یادوي. نو چې خپلې مور ته یو سړی نیمګړی او بوسې نوم یادوي که نه، نو لکه دغه مور خو بیا د دې مور نه شوه، یا میره مور ده او یا معنی داره چې د دې مور په خپله باندې توهین کوي. نو موږ به د دې وطن توهین نه کوو، که بل څوک کیپي یادوي، کیپي کې یادوي، که هره بله یادوي، موږ به وایو چې پښتونخوا. په دې باندې بالکل کرټیسیزم پکار دی، په لیکلو کې هم پښتونخوا لیکئ، په ویلو کې هم پښتونخوا وایي. که چا دا نوم ران یادو په هغه هم ټک کوه چې وروره زما د وطن نوم سم واله، خبره به درته اله کوم. بلکل دې کې مونږ وګورو نو دې نوم سره زمونږ شاته د وسایلو او د خپلې خاورې دعوه تړلې ده. دعوه تړلې ده. ته د وطن دعوه کې، ته د وسایلو دا ته به یې کله کې، ته به یې اله کې چې کله ستا د وطن نوم موجود دی. نو چې ستا د وطن نوم نشته یا نوم بې نومه دی، نوم دی خو بې نومه دی، نو لکه د بې نومه وطنونو دپاره بې حقوق نه وي، هلته بیا قانونه څوک نه مني، هلته بیا د چا ملکیتونه نه مني، بیا به دقه شان په جنګ کې، دقه شان به د پردی لښکرې وطن رانوي، مرۍ به پکې ته، جنګونه به بیا پردي. مولانا صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ چې تاسو پښتون پوډکاسټ له وخت ورکړو. زه د پښتون پوډکاسټ د ټول ټیم هم ډېره مننه کوم چې زموږ دا پروګرام یې ریکارډ کړو او ډېر خوند یې وکړو، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. ډېره مننه ستاسو ټولو اورېدونکو ته، ملګرو ته سلامونه، والله هم روغ لره. او بس په دغه ټپه باندې به خپله خبره راغونډه کړو. وایي دا ټپه ما لیکلې مو په خپل وخت کې، خو ټپه خو د قامي. وایي خدای پښتون وطن ته خیر کړي، خدای پښتون وطن ته خیر کړي، چې په ډاډه زله په ورشو کې ګډه شم. ډېر زبردست.